من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. قال باب قول الله عز وجل وندع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. درود شريف وايه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرامو دغه مجلس حاضرین و مسلمانانو ورونو او د مدرسه ابي بکر صدیق رضی الله عنه په چار دیواره کې د نخوین دومین نن دغه مدرسه چې کومه مدرسه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په نوم جوړه شوې ده هغه کې د ګڼو شمیرو جنکو د قرآن شریف د بخاری شریف ختمونه دي او د ماشومان هم پکې درسونه دي او دا ګران ډور مولانا انعام الله صاحب هم فارغېږي د دوره حدیث ته. نو د دې مدرسې چې کوم محتمم صاحب دی کوم رول دی جناب مولانا سمیع الله صاحب حفظه الله هغې د دغه بچو په بخاري شریف د ختم په سلسله کې مونږ او تاسو راغوښتي. الله دې زموږ ستاسو دا ناسته قبوله کړي. زمانه مخکې خو زموږ ډېر ګران قدر محترم رور جناب حضرت مولانا رحمان الله صاحب دې د مجدهم د موقع په مناسبت بیان وکړ او زما د وجې غالبا هغې بیان څه مختصر کړ او تاسو ولیدل ما ورته لږې پیسې ورکړې. تاسو وایئ چې دا پیسې مولا سره د کمیرانې څنګه یې ورکړې. دا مولانا رحمان الله صاحب محترم په شب قدر کې مدرسې له ځمکه اشته او څه د 8 کروڑو روپو ځای دی ډېر زیات. نو هغه د تلې مخکې پکې ما بیان کړی خلکو له مې ترغیب هم ورکړ. نو بیا مې ورته لکه ځکه داسې پیسې ګوتو له چا راکړې نو زه به یې تاله درکم. نو لږې شان پیسې چا راکړې وې وایي دا مدرسه کې ولاړ زما خو خپله مدرسه نشته
نو بیا ما مناسب وګڼله چې د مولانا صاحب ته یې ورکړم چې د دې پکې مدرسه کې کار وکړي. دا ډېر مخلص ملګری دی. مولانا رحمان الله صاحب ډېر اخلاصي او د ختم نبوت ډېر تکړه ملګری دی. ښکلی عالم دی او ډېره زیاته ځمکه یې غشتې ده. نو ظاهري خو د عقل نه بعیده ښکاري، خو الله ته هېڅ بعید نه دی. تاسو ته م وایم که څه تعلق هم ورسره وي، هرې مدرسې سره امداد وکړئ. د یو مدرسې پروګرام کې بل له وحلاني پکار دا محتممان قاري دي. خو خیر زه خو درته موقع په مناسبت مې یو خبره وکړه. مولانا رحمان الله صاحب ښکلی عالم دی، شکر دی او ډېره ښکلې خدای پاک ولله وعظ نصیحت او ښکلې فصاحت هم ورکړی دی او ډېر ډېر ښکلې مدرسې ده. بس الله نه خو به سوال کوو که نه لکه محترم صاحب مه خفه کېږه. الله نه خو به سوال کوو چې خدای پاک د خپلې غیبي خزانو نه د هغه مدرسې له ستاسو د مدرسې ټولو سره الله مدد وکړي. دا د دې د مولانا سمیع الله صاحب والد صاحب دا دی مدرسې ته ورکړی. ډېره لویه خبره ده. نو وګوره قسم دی د دنیا دا لالک سړی راکاږي، شیطان سړی راکاږي، وایي دا خو ځمکه ده او د دونه پیسو ده او دا به سینګ کېږي او سینګ کېږي. دا ټوله ځمکه کې راغونډه کړي په خدای که د پیغمبر د یو حدیث د خدمت مقابله کوي. دا ټوله ځمکې دا دنیا راغونډه کړه د الله د دین د خدای د قرآن د یو آیت ته نشي رسېدی چې په هغې خدای کوم اجر ورکوي. دا هوښیار سړی وي چې هغه خپله پیسه خپله ځمکه خپل بچي د الله دین ته وقف کړي. دا هوښیار انسان دی. ډېر د الله شکر ادا کړي چې شکر دی خدایه لماړه کې دې واچو په دې دنیا کې. خو په دې ځمکه مخ د ځمکه خو د دنیا خلک دي، مالداران دي، نوابان دي، خانان دي، د زرګو د سلګونو جرمو مالکان دي، د کارخانو خاوندان دي، د موټرو د هغې زړه کې د دین جذبه وانه چوله او زما غریب پړه کې دا جذبه وانه چوله. د الله چې الله د ماړه کې دې مینه واچوله، د ماړه کې دې محبت واچو چې زه د دین کار وکړم، زه د شریعت کار وکړم، زه د خپلو بچو نه د قرآن خدمت والم او د خپلو بچو نه د پیغمبر د حدیثو خدمت والم او خپل ځای کې د الله د کتاب او د پیغمبر د سنتو کار وکړم. په خدای د خدای حاجي صاحب څه نوم دی لکه سمیع الله صاحب والد صاحب عبدالمنان صاحب عبدالمنان صاحب له پکار دی چې دې د خدای شکریا ادا کړي. حاجي صاحب له پکار دی چې دې د خدای شکر ادا کړي چې پروردګاره ما له دې څه لږ شی ډېر راکړه او زما پړه کې دې د دین مینه واچوله، زما پړه کې دې د خپل قرآن مینه واچوله، زما پړه کې دې د پیغمبر مبارک د حدیثو مینه واچوله. یوه خبره زه تاسو ته کوم، بیا د حدیثو ترجمه راته کوم، دا واورېده مارو. حضور پاک فرمای انا اغیر منکم والله اغیر منی، وی زه ستاسو نه غیرتي یم او الله زما نه غیرتي. زه ستاسو نه غیرتي په ټولو کې د غیرت نمونه حضور پاک او الله زما نه غیرتي دی. ناسې تاسو پښتنو نه تپوس کوم چې غیرتي د چا بدل ما رب خوشحالېږي، نو رب به بدل پرېږدي نه به پرېږدي، په دنیا کې به هم درکوي او په آخرت کې به هم درکوي. نو دا نو ډېره لویه د خوشحالۍ خبره. حاجي صاحب محترم ته د هغه کور خاندان ته بچو ټولو ته د ما له طرف نه دا خراج تحسین دی. زه ولره دې خبرې مبارکباد ورکوم چې ستا له دې خدای پاک په رزق کې په مال اولاد کې ډېر برکتونه واچوي. الله له دې ځمکه د خدای ځمکه د خدای ته حواله کړه. د الله په ځمکه تا د الله د دین د خدمت د هغې د جذبې اظهار وکړ. نو دا ډېره لویه خبره، ډېره لویه خبره. دې باندې به الله ډېر لوی اجر ورکوي. اوس حاجي صاحب خدا یو محنت وکړه، زوی عالم دی، شکر دی، هغه هم لګیا دی خدمت کوي، کور زنانه به هم خدمت کوي، دم ځای وقف کړه. خو بیا تاسو له هم پکار دي دا جذبه په مونږ تاسو کې هم پکار ده چې مونږ هم خوړه کې دا جذبه واچو. دا قرآن خو د الله دی، دا حدیث د الله د رسول دی، دا دین د خدای دی، د خدای زمونږ د ټولو شریک دی، پیغمبر زمونږ د ټولو شریک دی، دین زمونږ د ټولو شریک دی چې مونږ ټول په دې کې سوال چې څومره ملګري یې دلته ناست یې یا زما اواز اورئ یا په مدرسه کې چاردیوالۍ کې دننه زنانه زما اواز اورئ، ټولو څه زما درخواست
دکی سوا دا کټاو کنه تاوان مگر دا مو آئی که دمانه و پیسه لاری شی تاوانی بشم و اللہ یقین قسم دا تخون که تاوانی شی منتخو ظاهر که دا خیاری جی پیسه مولا گولا ختم شوا نه ختمی گی بلکل دا دی بدل دا تالا خدای پا دنیا که در نکنو بیا که جمدی ملا شماته گویا یارا پا اخلاص ہونا که اللہ دا گویا و آخیرت که بید خدای پاک بدل در که دا جذبه ټول پڑا که پیدا که څومره دوستان چې کېدی شي د دې مدرسې سره کومک او تعاون وکړي دوی ته به د خښتې ضرورت وي تاسو راوړی شئ دوی ته به د سیخ ضرورت وي تاسو راغشتی شئ دوی ته به د کرچ ضرورت وي د شګې ضرورت وي د لیبر ضرورت وي د نغدو پیسو جت وي ورته نو دا مدرسه خو د خدای ده راځئ خپل یې وګڼو راځئ چې دا سوچ وکړو چې دا د حاجي صاحب سره زموږ ټولو ده لیکن بس ستاسو لونه سبق وي ستاسو بچي به پکې سبق وي ستاسو واړه به سبق وي قرآن به پکې درس کېږي حدیث به درس کېږي نو مدرسه ده چې ذاتي نه دا د چې چا وقف کړه بس د خدای شو د خدای د قرآن او د دین خدمت به کېږي نو څومره چې دوستان یې د ټول دوستان به که خیر د زړه د اخلاص نه حاجي صاحب سره مولانا سمیع الله صاحب سره تعاون به کوئ که خیر کوئ به انشاءالله څومره چې د چا پټ ورسره تعاون وکړي دا زمانه دا زمانه دا زمانه د څوک څه کولی شي نیت دا وکړئ چې زه د خپله پیسه او د خرچه د الله په دین کوم نیت دا وکړئ چې د خپل رب خوشحالوم الله چې ما له سره کړي دي لږ غوندې الله له ورکوم ما له سره کړل لږ غوندې د الله له ورکوم تاسو وکړئ داسې دا د خدای مدرسه د خدای الله خوشحالي موږ الله خوشحاله کړي چې موږ هم الله خوشحاله نو دا څو خبرې خو مې خارجي درته وکړې اوس وروڼو د دې حدیث مختصره غوندې ترجمه راته کوم هغه طالبان اوږدې خبرې نه کوم زما عادت هم نه لري چې په داسې مجلس کې کوم ځکه هغه حال او ذوالحال او تمیز ربط وي مخکې سره او د باب او د کتاب ربطونه څه دي نو په هغې نه تاسو پوهېږئ او که زنانه زما بیان اوري نه به پرې هغوی پوه شي نو صرف اصلاحی دتا د دې حدیث مختصره ترجمه راته کوم بس ډېره مختصره باب هم درته پرېږدم د باب تحقیق همون طالبانو ته کوو وخت پې ډېر زیات لګي 2.5-3 ګنټې ټایم پې لګي هم په یو ورځ کې بیا نه خلاصېږي نو تاسو ته بس صرف د حدیث مختصره ترجمه حضرت امام بخاري رحمت الله علیه استاد احمد ابن اشکع داغه استاد محمد ابن حسین داغه استاد عمر ابن قعقاع داغه استاد بودعا داغه استاد ابو هريره داغه استاد محمد مصطفى ټولو صلی الله علیه وسلم حضور پاک فرمای وی کلمتان دو خبرې دا یو دو خبرې دي او په هغې کې حضور پاک موږ تاسو له ترغیب درکوي چې ای مسافرانو دا دواړه خبرې ووایئ دا ولولئ دې کې ډېر لوی خیر کلمتان دو خبرې دي معنا څه چې څه ډېرې زیاتې نه دي ګواري صرف او صرف دوه دي لکه یو سړی چاته ویل لکه تا ته خو ما څه ډېره خبره نه ده کړې خو یو دوه ټکي مې راته وویل ته ولې خفه شوې ما خو څه لمبا چوړه تقریر نه دی کړی یو دوه ټکي مې راته وویل تا پرې ولې عمل ونه نو دا ترغیب ورته زموږ طالبان وایي تشویق ورته وایي خبر مقدمه تشویقا ترغیبا او بیا هر لفظ کې تشویق او ترغیب دی کلماتان دو خبرې ډېرې نه دي دا دو خبرې څنګه دي حبیبتان الی الرحمن رحمان ته خوښې دي د الله ډېرې زیاتې خوښې دي رحمان څه هغه ذات چې په موږ مهربانه دی ګوره دې کې هم ترغیب ته اشارت دی د رحمان لفظ کې دم ترغیب دی چې هغه ذات چې هر وخت په موږ مهرباني کړې ده هغه پې خوشحاله دی هغه ذات چې ډېر مهربانه دی په دې دو خبرو کې دا دومره لوی ثواب ورکوي دا ولې ورکوي ځکه الله رحمان دی ډېر مهربانه دی او هغه پې خوشحالېږي نو وروڼو چې موږ الله خوشحاله کړي په یو قدم نو موږ لا هم پکار دی چې خپل رب خوشحاله کړو موږ لا هم پکار موږ یې څونه خوشحاله کړو موږ له بچي راکړه موږ له عزت راکړه موږ له ښکلې ښایسته شکل راکړه ډېر لوی حیوانات دي ورشئ تی ته ګورئ
زمری ته ګورې وخت ته وګورې څومره غټ غټ دي خو چې کم خصوصیات الله موږ تاسو کې پیدا کړي دي په انسان کې اصل دی که دا په هغې کې شته عقل خدای هغې له نه دی ورکړی په څلور بولې ګرځي ځان نشي پټولی او د اسماته کې ټوله دنیا ورته ګوري ځان له کوټه نشي جوړولی کټ کې نشي سملاستی دی په ځان بستره نشي راچولی ځان له خوراک نشي پخولی خشته او ښکلې نه پېژنې بدبوی او بویدار نه پېژنې چې څه مخې له راغلل په خوله یې ورته کړ مونږ پېژنو ښکلې پېژنو خشته پېژنو مزېدار پېژنو بدبویه پېژنو حلال پېژنو حرام پېژنو دا مونږ له خدای ولې مونږ کې عقل شته هغې کې د عقل نشته هغه ذات چې په مونږ دونه مهرباني کړی او بیا مونږ یې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتیان جوړ کړي هغه امت چې د هغې نه بهترین امت بل شته دی دغه ذات پې خوشحالېږي هغه ذات چې سکنډ سکنډ په موته کرم او رحم کوي هغه ذات چې په مونږ یې دونه بې انتها رحمتونه دي چې مونږ د هغې شمېر نشو کولی د الله د نعمتونه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها تخذي نعمة نشمير لنشي إن الإنسان لظلوم كفار إنسان غير ظالم ده ولنا شكرا أغا الله كخشاني فرينا نو دا غیرت تقاضا دارا چې الله موږ سره دومره ښېګڼې کړې موږ یې خوشحاله کړو پکار دي چې موږ هم الله خوشحاله هغې خوشحالي او بیا څه لکه دا خو چې الله خوشحالېږي خو دا به بیا ډېر ګران کاري زه پې ستړی کېږم که نه ویې نه 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 بیا رسو څه وایي وی ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان په ژبه اسانه ژبه هم نه ستړی اوس الله پې ولې خوشحالېږي ځکه د الله ټول صفتونه پکې زما چې څوک صفت کوي زه خوشحالېږم نو چې د الله صفت څوک کوي نو رب به پرې نه خوشحالېږي زما چې ته صفت کې دا صفتونه خو په ما کې ذاتي نه دي دا خو ما له بل راکړي الله راکړي که دا صفت زما وي بیا به هر چا وي چې د دې ښکلې پیدا شي بیا به هر چا وي چې د دې په قد و قامت هم خشته پیدا شم بیا به هر چا وي چې د دې رزور پیدا نه شم د دې صحتمند پیدا شم هر چا به وي د دې هوښیار پیدا شم نه دا زما اختیار کې نه دي دا د الله اختیار کې دي څوک لنډې څوک اوږد څوک پلن څوک دانې څوک خشته څوک بدرنګه څوک ړوند څوک روغ څوک معذوره او څوک ټیک الله او د الله صفتونه د الله خپل اختیاري صفتونه زما صفتونه ختمېدو والا دي د الله هغه نه ختمېږي یو سړی وي او ښه خشته نظر یې وي خو چې څه موده تېره شي نظر کمزوري شي چشمې به اواز به د لرې ځای نه وړي خو چې کله دې بوډا شو نو بیا به دلته مشین لګي یا غوږ ته بدل او ښکلی هلک به یې خشته چې هلک یې خشته به یې چې هلکانې وي دا پښتنو خبره جنکۍ به پې بینېږي دومره خشته به او چې کله بوډا شو بیا ګوره مخ چې پړ شو د خولې نه یې غاښونه ووتل د سترګو نظر کمزوری شو غاښونه لاړل ما ته یو بابا راغی ما ته هسې په فریاد ویله چې غاښونه مې لاړل ټول ووتل او څه کمزوری شو جلا غوندې ورغلی مې باباجي سم کښېنه په قرار جاړې څه دپاره شکر نو باسې په دې غاښونو خو ستا پټنونو مال میده کړی راځئ حساب کتاب کوم په خدای که مې دومره ژرندې غنم میده کړي لکه تا چې کم مال په دې غاښونو میده کړی دا نیال نیپال چې شل ورځې چلېږي وی لکه شی خراب شو لرې کښې بیا بیا ټکی یې دا په دې غاښونو به څومره د ورځې به دې څو کیلو جنس پې میده کړي راځه چې سره یې پې څونه د جوارو ډوډۍ میده کړې ده غرمه دې څونه خوړلې ده پې او ماښام څونه او هغه ګنې چې به دې جو باباجي وایه که نه پوستکي چې به دې په غاښونو نه او کنه سم خوند به یې کاو او غوزان چې به دې پې ماتول وایه نینې چې به دې پې خوړی بس باباجي بس بس اوس هغه دور لاړ اوس خدای الوا ته جوړ کړی شکر نو بس چې نرمه الوا خورې غاښونه ختم
ملا را کونډه شي ملا را ټیټه کړي داسې چې په لاره ځي نو ټیټ ځي ایو بابا په لاره روان هم ډېر ټیټه وه ماشومانو پورې خندل ایو ماشوم ورته بابا دا لیندرې په څو اخېستی لیندم راته وي هغه بچی چې زما عمر له راورسې که نه نو خیراتي به درته میلاو شي هغه هلک بیا هغسې نه ولې صفت د حسن ختم ښه جینۍ چې پیغلې څومره ښکلې په رشتو کې خلک وي مال یې وکړه مال یې وکړه یو وي زه یې کوم بل وي زه یې کوم ولې هغه حسندارې خشتی د هغې نه هم ځان په حسن روکي خو چې دغه جینۍ بوډۍ شوه لاړه بیا ورته څه وایي ادې ورته وایي ادې ابۍ ورته وایي ابۍ ځکه نه چې ځوانه ته ورته ابۍ ووایې په خدای پاک کېړی په هغه څوکه به دې مردار وي انټي ورته نشي ویلی انټي وایي زه انټي مسم ادې ورته ووایه زه یو بوډۍ په خدای چې څومره بوډۍ وي ځان ورته وړه جینۍ ښکاري زه یو ځل ډاکټرسن په سوزکي ته وختم دا ډېره پخوانی خبره زما دا ږیره تکه توره هغه چې وختم یو بوډۍ ښځه وه د سوزکي وکړه ډاکټرسن و د هغې په دې خوله کې ناسته وه ډېره بوډۍ وه تک سر سپینې او داسې په کونټۍ وه نو غریب مې سر ښکته کړی چې زه وختم ماته ماما مخکې شه یاره خو چې ماما مخکې شه مې لکه چې په ګولۍ دې وویشي مې زه مامې یم ستا ته ما ته وګوره مې ته خو زما نیا د نیا په ځای یې تا ځان ته کتلي دي هغې نه هم خندا نه تله بیا غږ یې نه کو خندلې مې تا ځان ته تا ته اوس هم ځان کچه ټیکه ښکاري وړه ماشومه راته ځان ښکاري او زه راته ماما ښکارم نو چې کله بوډۍ شي بس بیا لاسونه یې کار پرېږدي داسې رپېږي مخ یې چې پړ شي سترګې کار نه کوي پې یې کار نه کوي د خولې نه یې غاښونه اوځي بیا خبرې هم سمې نه شي کولی پک پک کوي دا مې دې پورې ته وي چې زمونږ صفتونه مستقل نه دي ختمېږي د الله صفات نه ختمېدو والا الله مستقل یو شان علم حسن چې الله کوم صفتونه دی او دي او وي نو چې د خدای صفت کې چې زما په دې څو صفتونو ما یادې زه به خوشحالېږم نو چې الله په خپلو ښکلو صفتونو یادې نو الله به نه خوشحالېږي نو حبیبتان الرحمن او په دې کې د خدای ټول صفتونه پراته دي اوس یې راته مختصر وایه بیا څه وایي خفیفتان علی اللسان په ژبه اسانه ژبه پرې نه ستړې کړي طالبانو ته خو مونږ وایو مبني او غیر منصرف او تنافر د کلمات او دا پکې نشته خو په هغې تاسو نه پوهېږئ بس لنډې دوه خبرې په ژبه اسانه او بیا وایي ثقیلتان فی المیزان په تله کې درنې دي د مانو چې دا مونږ څونه عمل کوو دا به د قیامت په ورځ په یو تله کې اچوي او دا به تلې لیکېږي نیکی با یو طرف تی گناہ با بل طرف تی نیکی با خی طرف تی گناہ گس طرف تا او خی او گس با دا کم زینا معلومی گی کہ تلی تا مخ کی تلی تا تلی با کم زی پرتی پولی سویرات تا مخامخ حدیث کے سویرات را دا پول ام حدیثو کے را غلی جسر یا جسر وطا جسر پول او سویرات هم راغلی او مونږ پښتانه دواړه یو ځای کوو او مونږ ورته پول سویرات وایو د دوزخ د پاسه یو پول دی پول د هغې مخې ته به تله لګېدلې بلکل مخې ته نو چې ته پول ته مخکې نو دا به دې ښې راځي دا بل به دې کس راځي لومبۍ چې مونږ د قبرونو نه پاس ورونو هر چا ته به خپل عمل مخې له راشي هغه عمل به یو شکل لري باقاعده نیک عمل بخپل شکل لري دته وای راسورې کرا باندې ستا نیک عمل دی به خوشاله نو بهتر مې کوم پتاو لګي تاسو کې وستا نیک عمل دنیا کې پتا سورو ما او مخبل زاده ته نه پرې خو اوس په ما راسور شه حساب کتاب لدی بعد عمل چې ځکړي ابو له پس خاص شکل راشي دی وی خواخ سپیرن و بسترگی میں پتاو لگی کہ قبر نہ پاسیدم تسو کے وی دستا بد عمل دنیا کی پا ما سور و مزید کولے اس ٹیٹے کا چیز در سور
حضور پاک فرمایي په زور به یې راټیټ کړي او بد عمل به پرې د پاسه ورسول شي او د غویانو له چې خلک هغه د ستنې چوکه ورکوي که نه دقسې چوکه به د شاته نه ورکوي د چا به د سپي او د خنزیر په شکل یې الله دې مسلم د چا به سر لاندې او خپې به د پاسه او څوک به په خشته شکل دا به د قبرونو نه پاڅېدا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون او بیا د هغې نه پس د هر پیغمبر حوض دی زموږ د ښکلي مبارک پیغمبر د حوض نوم کوثر خشته یخې اوبه د شاتو نه خوږې د پیو نه سپینې او یخې او خشته او حضور پاک به بعضې نیکبختو له په خپل مبارک لاسو خوب ورکړي الله دې مونږ هغې ساتي او بعضې به شړي د حوض نه حضور پاک فرمای زه به د پردي خلک شړي فرشتې لکه څوک چې اوس هم د خپل حوض او د خپل کوي نه پردي شړي او بیا د هغې نه پس تله لګېدلې ده عایشې بیبي د حضور پاک نه تپوس وکړه الله رسوله کوم ځای به دې ګورم سختر وزرو په خدای سختر عایشې سره غم حالانکې د حضور پاک بیبي او جنت کې به وسره عایشې درېو ځایونو کې مې ګوره دې کې نه خطا کېږه یو د حوض کوثر په غاړه مې ګوره یو چې امت سره میثاق کېږي نو تلې سره به ولاړ یم هلته مې ګوره او بیا د تلې نه پس چې په پل باندې خلک تېرېږي نو پولیس وراث سره مې ګوره دې نه به نه خطا کېږي دغه تله به ولاړئ بیا په هغې به زمونږ دا هر څه وزن کېږي هلکه دا به څه وزن کېږي دا معتدله او جهمیه او فلاسفه هغې وي اعمال اذا وجدت دا چې کله موجود شي عدمت ختم شي وي دوی وي عدد معدوم خو محاله ده عمل کوم دې په سترګو خو نه ښکاري په مختیله کې اچولی شي ترې چابړي کې به څنګه هلکه تا پرون روژه نیولې ده ته راوړه کتله کې واچو چې د دې څونه وزن دی لکه لیونۍ کرو روژه شوه لمونځ شو دا په تلو کې څوک اچوي دا به څنګه تللی دي کېږي ورونو چې دا موږ څونه اعمال کوم دلته په دنیا کې د دې شکلونه دي ګورې هلته په قیامت ابا خدای تله کوي او زه یو مثال در کوم چې تاسو پرې پوه شئ فرج چې تاسو والی فرج او نوې فرجي بلکل او تا ولګو دروازه دې بنده کړه او تا سړی وي او پنځه شپږ ګنټې پکې څه ما کې مېږده دا فرج دا غاړې او دا بره فریزر چې کوم دی هغه واوره نیسي که نه نیسي نیسي که نه څومره چې وخت اوړي هغه بره د واورې داسې چاپړې ونیسي دا کوم ځای وه دا واوره دا خو تا پې نه راپورې کړه دا په فریزر کې هوا ده هوا هغه هوا چې کوم یخ ځای سره پیوست وي یخ ځای سره نو هغه بدلیږي په واوره هغې نه واوره جوړېږي دا تا ته مثال ما درکړم چې هوا د فریزر هغې نه واوره جوړه شي چې کوم هغه یخ ځای سره د نورې واورې سره د هغې نه لګیا د واوره جوړېږي نو واوره خو نه وه خو د هغې هوا نه جوړه شي د هغې نه جوړه شي او دقه واوره بیا چې کله د هغې نه را جدا کړي نو د هغې نه اوبه جوړې شي هغه اوبه بیا په اور کېده او ګرمې کا بیا ترې هوا جوړه شي دا یو مثال ما تاله ده ته ستا د پوهې دپاره نو زموږ چې څومره نیک اعمال دي هلته به یې وجود جوړ او الله راولې په تله کې به یې ورواچي او تله څونه الله ربه ته مو حفاظت وکړي حضرت داود علیه السلام د الله نه سوال وکړ وی الله تله راته وښایه چې ویې خو له بېهوشه پرېږدي چې هوش کې راغی نو وی یا الله دا خو ډېره ګټه ده الله دا خو که دا اوه ځمکې اوس اسمانونه په یو چابړي کې واچې نو الله یو دونه ګوټ کې به ځای شي ای پروردګاره د داود په نیکو به څنګه ډکې اوه ځمکې اوه اسمانونه چې دې ګوټ کې ځایږي زما په نیکو به څنګه ډکېږي دا به څه زما نیکۍ به یو ګوټ کې پرتې وي تله به خالي پرته باقي رب العالمین او فرمایل ای داوده چې زه غواړم په یو کجوره یم ډکولی شم عمل کې چې کله اخلاص وي که نه الله پکې برکت اچوي اخلاص به
څومره چې دا ما تاسو ته وختي وې نو اخلاص وکړې د الله د رضا لپاره چې الله خوشحاله شي او قیامت کې ځان له تېره ډکه کړم د مدرسې سره اخلاص وکړې خدای به په دې بدله ډېر بیا اجر خدای درکړي او دا وزن به څوک کوي نګراني به الله کوي وزن به جبریل علیه السلام کوي د تلې ډنډه به یې نیولې آدم علیه السلام به ټولو بچو ته ولاړې او د کوم پیغمبر امت سره چې حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به هم ولاړ کرام الکاتبین فرشتې به هم ولاړ ملک الموت سره د خپلو ملګرو به هم ولاړ الله او لومبي حساب کتاب به چا سره کېږي د حضور پاک امت سره ثقيلتان في الميزان تلك درجه هلکه دوه خبرې دي نو سپې نه الله پې خوشحالېږي هلکه چې الله خوشحالېږي خو ژبه به ستړې کېږي نه ژبه هم نه ستړې کېږي په ژبه اسانې ښه چې ژبه نه ستړې کېږي طالبان وایي العطایا علی قدر البلایا نو بیا به فایده هم کوي ناوي تله پې ډکېږي حضور پاک فرمایي سبحان الله يملأ نصف الميزان نیمه تله پاغې ډکېږي والحمد لله يملأه نیمه پاغې ډکېږي اوس هغه دوه خبرې کم دي ستاسو به شوق پیدا شوي چې مولوي صاحب زر راته وایه ولې صرف دوه دي ولې الله خوشحالېږي رحمان ژبه هم نه ستړې کېږي او تله کې هم درنې دي دوه خبرې کم دي ټول به ما سره یو ځل وایه سبحان الله وبحمده وایه زنانه که زما خبرې اوري هغې دې مه وایي خو پټ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او زه به حاصل معنی ویم هغه د طالبانو تحقیقات نشم کولی مفعول به دی او که مفعول مطلق دی او که دا پرېږده سبحان الله الله د هر عیب نه پاک دی هېڅ عیب پکې نشته وبحمده څومره ښکلي صفتونه دي ټول الله له مناسب دی الله مستحق بیا وی سبحان الله الله د هر عیب نه پاک دی العظیم په شان صفات او افعالو کارونو کې ډېر عظیم دی د هغه په شان د چا شان شته نه هغسې صفتونه شته نه هغسې کارونه کولی شي نو دا به ټول وایه که خیر انشاءالله څونه به وایه ورېږه ښه حضرت ابو هريره وی حضور پاک فرمایلی من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في اليوم 100 مرة جسل کرتا چادر وزی اوه محيت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وفي رواية وإن كانت أكثر من زبد البحر چه گناهونه دا دریاب دا زگو برمی اللہ بے وسمان سل کرتا څوک به سل کرتا ویلات چت کې انشاءالله وایي او زنانه دې دا عهد وکړي چې سل کرتا به وایي دغه د حضور پاک مقصد او د امام بخاري مقصد سره هغه وایي چې وزن تله شته او وزن به پې کېږي او دا حدیث یې راوړ د باب نه دغه مقصد رد و پاغه چا چې څوک وایي وزن به نه کېږي نو دا مېرونو د دې حدیث مختصره غوندې ترجمه وکړه هم ستاسو د فایدې دپاره چې مقصد حاصل شي که ما پکې قیل او قلنا واغه خبرې کولې تاسو به هم نوې پیښې وخت ورځای شي په اخر کې زه بیا جي صاحب ته مولانا ثناء الله صاحب ته او دې بچي ته انعام الله صاحب دې ټولو ته او چې چا بخاري شریف ختم کړی ټولو ته مبارکباد پیښ کړو ډېره لویه خبره اوس به دا بچي که جینکې دي او کالکان دي د دقې حدیث و خدمت به کوي دا به امت ته رسوي دقه ذمهداري ده روح مه یارېږې ډوډۍ د خدای په لاس روزي خدای سره عزت د خدای سره او د علماو قدر وکړې یو جینۍ خپله لور راولئ بلکې ټولې راولئ قرآن پرې زده کړې یو علم ده راولئ او خپل زامن هم علم ته وقف کړي قرآن ته وقف کړي جون د دنیا لار ختم شو پکاریږي برې دغه ولد صالحه دا به ستا صدقه جاریه وي چې دنه عالم او حافظ پاتې شو قسم دې زما پړه کې د علماو ګورې ډېر لوی قدر یو عالم چې صرف په جومات کې امامتي کوي دا هم د ډېر لوی قدر خاوند د دره برکت نه ستا مونځ اوویشتو ته ورسېد
چې ماشومانو تعلیم زبر او با زبر باوي زموږ بعضې شاګردان یې لکه څه کوې څه نشته څه کولې څه کوې خوشي ګرځي نه چې امامتي خو کوم نو دا خو دا راکوټ شي یار ماشومان نشته چې سبق ورته وښیې نه چې نه زیره خو نو تا ته دا وړه خبره ښکاري چې ته تعلیم زبر او با زبر به ونه ښې خو ما له بخاري نه نه راځي دا لوی خدمت دا علما غریبانان بیخي تباه شو د دنیا په اعتبار د صحت په اعتبار والله راضي دي ان شاء الله په جمعو کې لګیا دي خلکو ته تقریرونه په مقبرو کې لګیا دي په روغو کې لګیا دي په پروګرامونو کې دا علما ټول راغونډ شوي دي چا د هلکانو مدرسې چا د جینکو مدرسې جوړې کړې چا تبلیغ سره واسطه او چا تصوف سره تطبیق دا د دین کار څوک کوي دا علما نه کوي مونږ بس علماو په صراط احترام د مولا په لاره تلو ټوخي به نه کوي خپې کاږه پټي پټي خبر باندې مونږ ولیان صاحبان رانیسو خدای ته ګوره مه کوه برباد به شي قوم غرق به شي علماو احترام مثبت سوچو کې منفي په دې سوشل میډیا باندې بړواګان وتلوي ته پکېږي ما علماو پسې خبرې دا مولا دا لکه ته دا دونه سودخواره ته نه ښکاري چې دا غیبت وایي دا بربنډ ته نه ښکاري دا فلمونو والا ته نه ښکاري دا سودخواره ته نه ښکاري دا په سوداګانو کې چې ګاډې کوي او په 2 نمبر په 1 خرڅوي دا راته په سترګو نه ښکاري دا هلکان او جینکۍ چې په کالجونو کې یو بل سره مخلوط تعلیم کوي دا راته په سترګو نه ښکاري مولا پسې شوی مولاده دا مولاده هغه مولاده وي هغه مولاده وي هغه مولاده دا څه کوي په کومه روان دی د چې یو ډاکټر دلته بد ویم رښتیا وایي هغه له به څوک علاج نه لاړ شي نه که ما وایي چې دې ډاکټر له خو زه پرون تللی وم ما له دارو راکړل بېګیره مې څه چل کړی دې ډاکټر له خو موږ لاړو یاره زوی خو نور هم زیات والله که څوک ورنږدې د دې خلکو مقصد دا دی چې د مولیانو سپکې ووایو چې دین څوک دین نه زده کوي ورنږدې نه چې دین په خپله تباه دا د دین تبع والا دا پیسې خوري ظالمان دا پیسې خوري د انګریزانو نه دا اغیارو نه پیسې خوري دا فیسبوک باندې دی بل شي څه ورته ویل لکه دا واتساپ او یوټیوب په دې پیسې کې خاصه د پیسو د ګټلو کوي دې نه دې کړه دین سپکې مولا دې سپکې دین سپکې نو چې دا مولا دا شکه راشه کوته ولاړ یو مولا کې غلطي راشه کوله پیاله چې هم در باندې کی ډوډۍ هم در باندې ټلیفون وتاوګه پیدا خبره ده غلطه کړی دا ټیک تا ټیک کوي تا ته غلط ښکاری خبره به ټیک ته به نه پوه شي یا په وایي چې نو په غلطه طریقه راځي چې په موبایل سره شرمې دا زموږ د دې خلکو وجه نه ده دا بره نه پیسه را روانه خیر خلک په خپل کار کې اخر زمانه نه د دجال دور را روان دی دا ګیلې شکل موږ هم د چاره نه کوو تاسو د موږ وروڼه یې بچي او زنانم تاسو ته باید زنانم درنه ناستې چې د علماو قدر وکړئ عزت وکړئ احترام وکړئ تاسو بچو ته عقیده دین قرآن او حدیث کوي او بیا راته اخر کې وایم چې دا مدرسه ده حاجي صاحب محنت وکړو تاسو به دا جوړوئ که خیر مونږ به عبادوي په خپلو بچو هم به دې سره تعاون کوئ به انشاءالله دا څو خبرې مې عرض کړې الله دې په ما له تاسو له عمل توفیق کړي او دې مدرسې له رب العالمین مزید ترقي او برکات ورکړي او چا چې زموږ هلکان دي چې جینکۍ دي او هلکان دي د بخاري درس واوري زمانه طرف نه هغوی ته د احادیث مبارکو اجازت دی الله خوشحاله کړه واخر دعوانا ان الحمدلله دعا به بیا دوی پروګرام به جاري وي په اخره کې بیا دعا کېږي ها زه به مختصر درته